چې ګران غوتونکو السلام علیکم. په نننی خصوصي خبرونه کې زه تاسو ته هرکلی وایم. ما سره د سېنیټر زاهد خان صاحب تاسو لپاره تعارف محتاج نه دی، سینیئر سیاسي رهنما او د پاکستان مسلم لیگ نون چې دا وخت حکمران جماعت دی د هغه اډیشنل انفارمیشن سیکرټري هم دی. زاهد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام حسن خان صاحب. څنګه زاهد خان صاحب خې جوړ جون څنګه روان دي؟ ډیره ګرمي ده نو. بلا بالکل یا ګرمي هډه ده. زید خان صاحب دا راته یو طرف ته خلک ګرمه خراب کو او بل طرف ته ستاسو حکومت لګیا دی وی په ملکند ډیویژن او کوم چې سابقہ پاټا او فاټا چې به وتوي کنه هغه کې ټیکسونه چې ګنه ټیکسونه دا نظام ته کو نو دا لکه پکار دی نه دی پکار او ضروری خوده چې خلک ټیکسونه ورکی او که پرس کا مخالفت تاسو مخالفت کوي تاسو پریس کانفرنس هم کړو نو څه وجوهات دي؟ ګور حسن خان د ټول غټه خبره داسې ده چې د ملکند ډیویژن ان پاټا او فاټا دواړه د داسې د او کله تاسو خیال کړئ نو پاټم ایگزام وا او فاټم د دې ایگزام وا دا غي وجه دا وا چې ملکند ډیویژن کې چې کم سلور ریاستونه هغه سلور ریاستونه چې کله پاکستان کې مدغم شو او اکی یو خبره زواده کومه چې پاکي صرف والی سواد دسخط کړه والی سواد کړه یا متر چترال کړه یا د باجوړ د خار نواب کړو زمونږ د دیر نواب غره د خط نه کړي یو قسم دا وګورئ موږ کو فایډ یو ولې چې زمونږ نواب په جیل کې په لاهور کې مړ ځان کې موږ دغه مخالفو په جیل کې په لاهور کې مړ شو هغه د خطونه کو یعنی پاکستان ته د خطونه کو په 70 الیکشن 71 الیکشن کې چې دغه سټیټس ورکو دغه لګراغه او د سواد دغه سره دا لیکل وکړو چې دا او د پوره ملکند ډیویژن سره دا وعده وکړه چې تاسو پوری تاسو د سټل ډیسټریکټ چې څومره یې د هغې سره په مقابله کې برابر چوي نه پغې باندې پوری به تاسو باندې ټیکس نه لګي او که خیال کړئ نو دا 247 د پریزیدنت په انډر د هغه ټیم کې فاټا نو د فاټا او ټرایبل ایریاز وا او دغه د پریزیدنت انډر وا د پاټم د پروینشل حکومت لاندې په د پریزیدنشل په دغه 247 کې دیو ته دا کور حاصل وو نو دیو چې په 73 کې کله چې کانسټیټیوشن جوړ شو نو دا دغه هغه ته سټیټس هغه ته ورکو پاټا ته چې د دیو باندې دغه سټیټس چې کوم دی بدقسمتۍ نه دا په 2021 کې د پی ټی آی حکومت چې کله دغه شو نو هغه دا 247 وډرا کو چې کله دا وډرا شو ظاهر خبره ده چې ملکند ډیویژن او پاټا دا ټول هم بدغه کې رالل زماو د من مقام چې وینا چې دا یا مونږه واک اوټ کړو یا هغه واک اوټ کړو مونږ بیا پریس کانفرنس کړو حالانکه مونږ ته غره هغه وایي چې تاسو غره نور څو کارونه پاسیونه خبره کوي او تاسو بغاوت په خندا کې راته اسه د رانا سنولا سي تر دې پوری وي تاسو ډول بغاوت وګړه پټاینه نو مونږ ورته وی ک بغاوت وته کارڅه وته غره زمونږ یو ارز دی زمونږ روډونه که تاسو ګورئ روډونه نشته زمونږ ګوره زمونږ په 15 ډیسټریکټ کې نه ډیسټریکټ لوور دیر اپر دیر چترا لوور چترا اپر چترا باجوړ دلته سره هسپتال نشته یو هسپتال په تیمرګره چې هغه د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال جوړ دغه ټول ډیویژن دی ترازی نو چې تاسو لا فیسیلیټیز نه ورکوي او ټیکسونه به تاسو نه پېښ کوي تاسو خدای ویلي چې دا د نور سټل ایریا کې کوم ډیسټریکټ سي دغه سره مقابله کې ترقی او خوشحالي ومومي نو بیا وکاو نو موږ وسه په دې مخالفت وکړو موږ دې زید خان صاحب ګوره لکه پرس کزي او راځو دغه خبره لخوا راځو خو تاسو به چې هسپتال نشته یا یونیورسيټي نشته سکول او کالج خبره دي نو دا د تقریبا 8 کال وشو نو دا خو د صوبایي حکومت کار دی چې او صوبایي حکومت له بده مت کې پیسې ملاويږي نو دا خو دا غوي کارو چې کړو کنه چاله چې تاسو وټونه ورکوي نو دا غوي نه تاسو نه کوي بالکل دا سیده چې دا تاسو څنګه خبرو کړند په دې لزر اتم تاسو خبرو کې سوال مو کو دا غي وجه دا وا چې بدقسمتي خبره خدا وره چې کله زمونږ د رانا سونو الله د کمیټې مشر اساس کو مونږ ته ویل پرایم منسٹر وی چې تاسو کینې په دې باندې دغه سره د وزیر خزانه سره خبرو کې تاسو د دې یو حل وباسي نو چې مونږ کله کینې سونو اپوزیشن وی چې مونږ سره کینې نو مونږ راځي تاسو کینې د بدقسمتي د دا وګوره چې نه د پاټا او نه پاټا یو ممبر نه په اسمبلی کې په دغه ورځ باندې چې کله دغه کېده ټیکس ناپیس کېده یو چا نه غوږ نه ګوره دغه پاتې د برستر ګوهر چې هغه د بودیر سره په خپل تعلق ساتي او هغه د دې اډو سره ذکر ونه کو چې تاسو دا ټیکس په کومه کاته کې په باندې ناپیس کو یو اسد کې سر پاتې شو هغه لګډي خبرې وکړي خو په کار دی چې دوی شور کړي مونږ ته غي وای مونږ ته مسلم لیگ سوې حسن خان مونږ ته غي وای چې تاسو د دوه کسان لګیای
نور نه هغه خلک را پاسي او نه چې کوم دی نو دغه منبران ته پوس کې چې چا وټه غستره نو دا ستا خبر سوله نه سیدا د هسپتال خو کار لاغي خو د مرکز په هم د روډونو چې کوم دی کنه کله روډ چې کوم دی اوس زمونږ د چکدرې نه چې چتال کوم روډ دا سنټر ګورنمنت سره دی یا د سواتا روډ یا سنټر ګورنمنت سره دی نو موږ له پکار چې دی هم هغه رنګ اهمیت نه راکړي نو موږ ته دا وایي چې تاسو کوم ځای کوم هغه خو نه کوي هغه خو دیالس کار نه به هغه حالت کې حکمرانان ناشتي هغه نه کوي پیټي خو نه کوي خو پکار دا چې موږ وته سو دا په موږ میټینګ کې مو دا ویل شاباش شریف صاحب ته چې چون کې تاسو کم سے کم موږ اهمیت راکړي زموږ معنی لګ رحم وکي موږ خاصم دهشتګردي څلوي قانون دهشتګردي ته مخامخ روان یو روډونه تباہ او برباد دي سکولونه خراب دي زموږ هسپتال هم نشته نو هغه خو نه کوي صوبایي حکومت خو نه کوي نو تاسو کې نه کوي نو موږ چون کې ځان د ملکند وجن سم یو موږ زید خان صاحب تاسو خو چې کم دی لکه د وخت کې الیکټډ تاسو د تاسو سره نشته نه د سېنات او نه د نېشنل اسمبلی ګوره د دیر نه چې کم دی ما په خیال د دیر نه 2 ام ان ایس دي کنه 2 ام ان ایس د دیر نه درې او کنه یو خوري شبره صبغت الله صاحب دی لاندې چې کم دی بیا تاسو جندول والا دی بیا د خو لاندې چې کم دی د محبوب شاه صاحب دی نو دا خو د 13 کالو نه دوی راځي نو لکه دا خو د خلکو خوختي کنه زګه خو لوټ ور کوي نو چې هغه आवाज نه کوي نو زید خان صاحب تاسو په خپل بیا خبره زمونږه کلیوالو خبره غوي خپای خیدا دا بالکل حسن خان دا موږ ته مسلم لیګان هم دا پیغور راکې هغه راتم دا وي او ګوره یوازې تاسو نه د کې د باجوړې مینه نه ده پدې کې د چترالې مینه نه ده پدې کې درې د سواد نه دي پدې کې یو د بونیر نه ده پدې کې یو د شانګلې نه ده پدې کې یو د کوستان نه ده دا تقریبا 12 د ملکند لکه د ملکند هم ډېر د باندې مینه دي دا دیالس امینیز چې دی کنه دیالس امینیز دا صرف د ملکند دي ملکند ډیویژن دی ښا دا پاټه پرېدا او نه پاټه دي دا سور شو ان دا خو بلا لخر و چې دا را پاسېدل او شروع جوړ کړل په کې زستا سره په دې اتفاق کوم خو چون کې مونږه ما علاقې سره اوسېدونکو مونږه مالته کوچي ګدا ته ټیک وي مونږ ته حق نه جوړي مونږ له عوام وټه را کړې مونږه ولاړو هم له وټ خلکو نه را کړې یو نو کام څه ډور کړې هغه د دې باوجود چې هغه فدرال منسٹر وو هغه نه الته دنه وټ وکړو د وټم راوته او د پریس کانفرنس هم وکړو کاربه جاره ودرېدو نو دا خو دا د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ پښتنو چې چاله وټ ورکړی دا بیغمنې پارام ناسي هغه دوسر کې او یو خبره داسې نه ده اسن خانه مونږ ته ډېر پدې کې اسانتیا وغټل اسانتیا نه بټولې ختم شي یو خو زمونږ نان کسټم پیډ گاډي د خلک ور چړي باغستل او ځان به چلول اوس خو هغه به ختم شي کسټم پیډ ولې چې کسټم والا رااله دغه او زمونږ په بیلونو کې چې د بجلی کا بیل او د ګیس بیل او کار څه به کې به سیل ټیکس هم راځي ټول ټیکسونه راځي نو چې موږ دغه علاقې سره تعلق ساتو ځکه موږ په دې معنی کو او موږ چې د پښتنو صوبه چې کوم دا موږ ټول صوبې خبره کوو خو چې صوبې معنی په دې ټیم کې چې کومه دهشتګردي دا او کم د حکومت په هغه معنی ناشته نو هغه خو دې هغه تاسو نه کوي نو ما موږ مرکز ته دا سوال کوو چې کم سے کم تاسو خو موږ تاسو کوي کړه موږ ولې لاواري سپېدای موږ دې ټیم زید خان صاحب اوس دا وخت کې په ملکند باندې کم ټیکسونه نافذ شو ګوره جی چې سونه ټیکسز په مردان یا په پنډۍ د پیسې آباد هغه ټیکس په ملکند ډیویژن راغی هغه په پاټه راغی هغه کې انکم ټیکس دی هغه سیل ټیکس دی هغه کسٹم ډیوټیز دا هغه فدرال ټیکس دی چې سونه ټیکسونه دي ان A to Z دا الته کې شپ او دې کې زید خان صاحب دې کې وګوره زیاته دا کېده چې خلکو به د ملکند په نوم باندې کارخانه ولګوله د فاټا په نوم به کارخانه ولګوله او اصل کې کارخانه به په گجرات کې گجراواله فیصل آباد کې او دغه به ایڈریس به دا ځو کنه نو هغه وی چې لکه دا ډیر او د ملکند خلکو خپل نه کارخانه لګولې دغه ان سی پی گاډو پس به ګرځیدل هر سړی چې کم دی بس نان کسٹم پیډ گاډي اخلا نو نان کسٹم پیډ گاډي خو اسیم چې کم دی لکه پغلاګانو کې استعمال ده په دهشتګردۍ کې استعمال ده نو دا خاص کر د کارخانو وغیرہ د دې د وجنه وای چې سرکار ته ډېر نقصان کړي حسن خانه دوه خبرې دا تاسو څنګه خبرو کړه دا بالکل ټیک ده دا کړي خیال کړي دا په غدونه مازی کې دا کار شوی چې په کراچي والا او لاهور والا رالو کارخانه ولګول او مال بیل ترړو والته استعمال او دا کارخانه غریب اسې خلک ناسو نو دای زمونږ د ملکند ډیویژن کې هم دا شی دی شروع کو خو پر اخره کې په اوس خپل خلک را پاتې دی لاغي جوړ کړلی او غټه خبردار چې په کارخانه وسمونږ نه خلو
د کارخانې باندې خو الریډي دوی ټیکس 10% علی وسوي چې 2% به نور کو باره کوم خیر دی د کارخانې وس موږ نن خلک موږ په عام ټیکس چې کم د په دکور لګي په دکان لګي په بچا باندې بل کې لګي په ګیس بل کې لګي د بجلی په بل کې لګي موږ په دې کوم چې عام لوس باندې ول تاسو ټیکس لګوي په کارخانو خو لګاو موږ سره دغه لاس ماته کړو موږ ته وی چې ټیک تا کله دا تاسو څنګه وایي زید خان صاحب یو خبره ته کوم هغه دا خبره خپل کې ناس یو خبره کو دا دونه ټیکسونه رااله صرف تاسو پروټیسټ کو امیر مقام خان پروټیسټ کو خلکو هغه ومنله لکه د خلکو طرف خو مو نه کتل چې د دیرنا جلسه شروع شوي د سوات نه شروع شوي د شانګلې نه د بونیر نه زه صرف د ملکن ډیویژن خبره کوم نور فاټا مرج ډیسټریکټ پرېدا دې مطلب دا دی چې خلکو ته دا ټیکسونه اکسپټیبل وو خو تاسو خامخا چې کوم دی لکه د ثنا الله صاحب خبره بغاوت مکو د پاټې نه دا اساسا دا تاسو ټیک په دې خبره کوی چې موږ خلک خو درې کده موږ خلک ود نه نو چې کله الیکشن کېده کنه نو ما به خلکو ته دا چغې والے چې لکه تاسو دا کسان لګي ګوره شه د باندې را روان دي زمونږ د خلک د پښتانه ته نه معلوم دا ترغه پورې ودی چې تاسو ورې بده په سره وبني اوري دي چې په سره ووري دي چې بیا او دا شو نو موږ ته مخکې نو چې به خبره دغه دا موږ ته تیر ځل ویلې وسم مت ویلې خو موږ بیا چون کې ماته سره عرض وکړو چې موږ هم دغه ته کې اوسېګو نو ځکه په کې موږ را پاسې چې موږ خود دې خلکو موږ د خلکو غربت او د هر څه نو خبر یو کنه تاسو دا وایي چې خلکو شروع وکړه را پاسې د جلسې منځ شروع کړي پرونه میټینګ کړي دي نن زما خلک په سواد کې دي هغه لګیا دي خو موږ وته و چې دې دغه ته لاندې شي چې څنګه د کشمیر کې د حالات سازو داسې نه چې زموږ ملکن ډیویژن کې یا په پاټا کې داسې حالات موږ هم کې نه د دهشتګردي شکارو تاسو کې خیال کړئ موږ سروي خاله دهشتګردي ونه خوړو خاص کر ملکن ډیویژن تاسو یاد وي او پاټا کې ونه ماغه صورتحال له په ملکن ډیویژن کې نه ماغه صورتحال له نو موږ د یو طرف د دهشتګردي دا بل طرف ته غربت ته کارخانه نشته نو روزګار نشته روډ نشته هسپتال نشته کالج نشته یونیورسيټي نو بیا دغه سیس کې پته د پاسه ټیکسونه مولګي نو دا چې یو سړی مړ له ته چې نه اوستا کپن تینم لري کومه روز دا کپن ولا خبره تاسو خو نه ده زید خان صاحب تاسو خو نه ده ګوره لکه ولس خوشاله دي د ولس چې کوم نمائنده را لېګلي دي پارلیمنت ته هغه خوشاله دي ولس خاموشه دي هغه نمائندگان خاموشه دي نو خو مودي سست او غوا چست ولا خبره ده کسه ده مدعیان چې کوم دي هغه پروا نشته دي کاغه الیکټډ دي کاغه عام خلک دي او زید خان صاحب وی چې کوم دي دا نه منو ودا سیده حسن خان چې الته کې خلک را پاتې دغه منبران د پوسو کې چې به تاسو په موږ باندې ټیکس راغی یا زمونږ بجلی باندې لوډ شیډینګ دی یا په ګیس باندې هغه موږ له تاسو د دې لپاره راکړی چې موږ عمران خان آزاد کو دا خو یو خبره ده چې عمران خان آزاد کی نو اوس خلک الته کې په دې باندې دغه دی چې خلکو خو نه خطا ده وای چې ورکوي ورکړی دی د دې کې څه شي دوه برای نشته د کې تاسو بالکل د متفق یم او هغه بالکل به حسدي هغه اډو تپوس کین نه کولای شي ال کې هغه کې بداسي اهلیت په کې نه کنه دا دونه ګران کار هونو حسن خان چې مونږ د حکومت خلک یو را پاسې دیو او دیو دنه ناسي ګوره په دغه ورځ باندې مونږ دیو ته چیرې والے چې لکه لک شور وکای واک اوټ وکای نه واک اوټ وکاو نه شور وکاو د تاسو سره اتفاق کومه خو چې ما تاسو دا وی چې مونږ په دغه علاقې مونږ مسیدین کې مونږ د پښتنو ګوره د پښتنو د لپاره مونږ چې په هر ځای کې ناسي کومه ګوره تاسو په ما ټول عمر د پښتنو د حقوق لپاره دا خو ګوره د دې کې څه شک نشته چې تاسو دا خبره ما په خیال 50 کال خو مو چې دا د وړي کوالی نه دغه سیاست ته او د قام پرستی سیاست هم کوي او دا خبره ده سوال زما ده چې ملکان خلک چې کوم دي اغوی کده سواد ته کده بونیر دی کده شانګلې دی اغوی د دې سره سکار نشته حکومت ټیکس لګي کسه لګي اغوی وای چې مونږه څنګه چې د اغوی نمائندگان وای اغوی ووټ ورکړي دي د عمران خان د رهایی د پاره نو چې د عمران خان د رهایی د پاره ووټ ورکړو دا خو د اغوی مسله نه ده دا ټیکس مسله نه ده د روجیانو ده نه د سواتیانو ده نه د بونیریانو ده نه د باجوړو ده او نه د چترالیانو ده خبره ده د اغوی واقعي لکه ګوره ک نه وی کړي نو خو بیا به وی چې تاسو لمونږه کار لوټ درکړي څنګه تاسو وی چې بدیر اپر او بدیر لوور کې صرف ډسټریکټ کوارټر هسپتال دی نور نشته دی باجوړ کې دغه حال دی چترال کې دغه حال دی او خپل باندې گوهر خان چې دی هغه دی غټه پټه دغه دی چیرمن دی لیډر دی نو چې ولس وی
چې مونږ له مسلې حل نه دی پکار ځکه چې هغه هم دغه خلکو لا د ټیرو دریو ځلو نه ووټ ورکړي او هغه وایي چې او مونږ له دې له ووټ نه دی راکړي چې مونږ د خلکو مسلې حل کو نو بیا خو زید خان صاحب کور کې نه پارام کنه دا حسن خان بالکل صحیح خبره دی وکړه خو د بدقسمتۍ زمونږ ولی خان بابا باندې یو ځل سوال او شو بلکې ما په وکړو درې وبخې د خاور سره موږ ته بابا د خلک موږ له وټ نه راکې نو موږ ولې د دې د لپاره ځان نه کوو او خاندل ماته وی چې بچیا په تدونه زر ستړی شوی باچا هم خپل بټور ملک نو ستړی شوی ولی خان بابا وی ځنې ستړی شوی ته په دې ټیم کې ستړی شوی نو زمونږ کې هغه جذبه دا هغه اینه را پکې د جوړ صبر را پکې نشته کنه حقیقت چې پکار دا چې سپارام زو امن مقام خپارام د کمر ست نه خطلی وي او ناسو چې ورکوي لکه ټیکسونه چې چاله موټ ورګړې د غیره پاسینا پنځه سخت ده ومنګه دا سیده چې ما څنګه ارز وکړو چې مونږه هغه جذبه او هغه سیز را پکې دي چې پښتنو سره زیاتې کیږي نو موږ سره ودرېګو هغه که موږ د لپاره هم څومره مشکلات هر څنګه خبره کی نو په مشکلاتو کې بالا کې سره اخیرانه اسی او پښتو تاسو کومه سبا چې الیکشن نازي هم داخلك بس تاسو خلاف دا استعمالي چې د دیو حکومت دلته ټیکس لګولې خو تا به تاسو نه وی چې هغه ټیم کې ته خاموش ولې وي تا هم سره شامل وې کنه دا بالکل حسن خان دا زستا 100% په دې معنی دا غي معلوم کې موږ دیو ته مخکې چې قول او دا ټیکس لګېدل کله دی دا د پی ټی آی په حکومت کې دا 247 دا یہ وډرا کړل په 2021 کې 2021 کې د دوی په ټیم کې او موږ ته هغه ټیم کې چې غواړي چې لکه بده کې پکار ده چې وډرا کول نه دي د پاره بل ان کې بل دغه خو دی چې دا پاټا او پاټا دواړه دغه نه ټیکسونه دا کړي بار کړي وي او دا ټیک وای بدقسمتي دا سبب هم دغه خلک وته یو دا او دغه خلک به دغه لاندې بیا ور دی او بیا ورو ورکي تاسو په دې باندې متفقه ما او په دې باندې له کوټ ورکی یا دا څه وای الان کې دا موږ زید خان صاحب اسه تاسو پښتانه خو ډیر خوخيار مې کنه او ډیر سیاست مو هغه خو پدې کې څه شک هم نشته خدا دې وخت چې کوم حالات دي نو هغه د پښتو کې یو متل دی ویلاند میان او خړې وبدي بالکل د دې باندې تاسو متفق چې وای ازمږ په ځکه دا وشین خړل مې وړاندې دي بس هغه ورځ حیدر خان چې تسبیح کوم په خیال مردان کې چتا ویره وی په پنجاب کې آبادی ده او په پښتونخوا کې بربادي ده الته خوشحالي ده او دلته مایوسی ده او الته صرف د ترقې خبرې دي او پښتونخوا کې صرف د کرپشن خبرې دي او لکه کوم نمونه چې واغستل نو سړی واقعي ډیر حیران شي کنه چې چرته پنساری دي او چرته پلانې او چرته پلانې نه نه ارپتیان او خبره کرپتیان دي کنه خو چې خلک په خوشاله دي نو زید خان صاحب چې تاسو د روجان خوشاله دي سواتیان خوشاله دي زمو مردان او خیال کړي اسن خان خاموشي دومره د سره د میډیا د ټولو د ادارو خاموشي د چاډو زمونږ په دغه کې ښه نیرونه بهيږي د بګینا او د شودو نیرونه بهيږي په پښتونخوا کې او خلک په لګا دي اړم د اسکیه خلک هم په دغه موضوع کې پروت دي زمونږ د ادارې ټولي په دغه موضوع کې کرپشن په وروج کې راځي حقیقت ته چې په پنجاب کې سکیږي او په پښتونخوا کې سکیږي موږ دغه ته جاړو بدقسمتي دا وشو چې د پښتنو قیادت ورک شو کله پښتنو قیادت وې کنه نو دا خبره کلم نشو کېدلې او بدقسمتي دا نه وس زماو د مقام صاحب تاسو ضرورت چې بل چا आवाज غړې موږ په ور پسې وي نو موږ ځکه اوس आवाज کو چې هغه رنګ د پښتنو چې باواز وته دو هغه आवाज اوس هغه رنګ نچوتيږي په دې وجه موږ را پاتې دي موږ خپل کوشش کوو ستې جوړیږي یا دې جوړیږي څنګه ثانا موږ د خپل بل دا د زید خان صاحب الله مو خوشاله لروي خدای پاک دا هغه چا حالت ترغه پورې نه بدلی ترسو پورې چې خپل حالت په خپل بدلول نه غواړي ډیره مننه زید خان صاحب